کته دا قصه تر اخیره وانوري کیدای شي د ژوند سبق د لاسه وځي. د 5 کسانو کیسه ده، 5 بېلابېل لیدونه، یوه کښتۍ، یو داسې انجام هیچ چا تصور نه کوو. ځینې د حرص د وجې نه ډوب شول او ځینې د صبر د وجې نه بچ شول. دوستانو، نن به تاسو یو داسې عبرتناکه کیسه اورئ چې که څه هم د پخواني وخت ده، خو درسونه یې نن هم زموږ د ژوند سره تړلي دي. دا کیسه موږ ته راښایي چې دوکه او ظلم او لالچ انسان تر سمندره هم ډوبوي. یوه زمانه وه، ډېر پخوا وختونه وو. هغه وخت کې به سفر به د اوبو لارې کېدل. خلکو به د کاروبار لپاره کشتۍ استعمالوله. سمندر لاره به د روزګار تر ټولو وسیله وه. ښار کې 5 کسان اوسېدل، خو د هر یو ځای تګ باوجود د هر یو نیت مکمل جدا جدا و. دې 5 واړو نومونه حارث، کامران، سلیم، فرحان او ندیم. حارث یو زړور مغرور انسان و. هغه به تل دا سوچ کوو چې زه باید تر ټولو مخکې تر ټولو مالداره شم، که بل نقصان پکې هم وي. کامران ډیر هوښیار انسان و. هغه عقل یوازې د خپلې پیدې لپاره استعمالوه. هغه به همیشه غوښتل چې خلکو ته وښایي چې زه تر ټولو زیاته پوهه لرم. سلیم یو غریب انسان و، خو زړه یې پاک و او نیت یې مکمل صفا و. هغه یوازې حلال رزق غوښتو. فرحان لالچ او دوکه‌باز انسان و. دې فرق نه کوو چې څوک زیان ویني، بس پیسې به یې غوښتلې. ندیم خاموش نرمدل انسان و او ډیر سوچ کوونکی انسان و. هغه به تل لږې خبرې کولې، خو ډیر څه به یې په زړه کې ساتل. دې 5 واړو خپلو منځ کې فیصله وکړه چې لوی کښتۍ واخلي، تجارت سفر پې شروع کړي. کله چې دوی پیسې راجمع کړې، خو د هر چا پیسې مختلفې لارو نه راغلي. دیو ته دلته نه معلومېده، خو همدا پیسې نیتونه به وروسته انجام څه جوړوي. کله چې دیو سامان اخیستل کېدو، غنم او وریجې، کپړې، میوې، خو فرحان پټ نیم سامان واخیستو او پیسې نیمې ځان سره وساتلې. سلیم لږ شکمن شو، خو د جنگ مخنیوي لپاره یې خاموشي اختیار کړه. یوه شپه حساب خبره راپورته شوه. فرحان او حارث پټ پلان جوړ کړی و چې د نورو برخې هم ځان ته کړي. سلیم مخالفت وکړو او ویل دا کار ظلم دی، دا د الله نه خوښوي. څو ورځې وروسته سمندر طوفان راغلو، زورور باران هم راغلو او کښتۍ د مرګ په لور روانه شوه. هماغه کښتۍ د دوکې، د حرص او ظلم په آخر بنیاد ولاړه وه. اوس د تباهۍ طرف ته روانه وه. کښتۍ هم ډوبه شوه او سامان او پیسې هر څه ختم شول. سلیم او ندیم یو بل ته مرسته وکړه. کامران د خپل عقل غلط استعمال باندې پښیمانه شو. یو بله کښتۍ راله او سلیم او ندیم او کامران وغورځولی شو، خو فرحان او حارث د خپلو عملونو په سمندر کې ورک شول. خوږو دوستانو، دا کیسه موږ ته ښایي چې حرص د انسان غرق کوي او ظلم بې سزا نه پاتې کیږي. پاک نیت که څه هم کمزورې ښکاري، خو اخر بریالی کیږي. که دا قصه درته ګټوره وه، نو لایک او شیر او سبسکرایب کول مه هیروئ. تر بلې عبرتناکې کیسې پورې الله مل شئ، نو ولې ستاسو محبت زموږ اصل طاقت دی.